نو ملګرو زمونږه نن ویډیو د هغه ښځو په باره کې ده چې کومې ښځې د واده نه مخکې خپل ځان په ګوتو او یا یو بلې زنانه سره په مښلو سره خپل ځان شهوت چې دی نو سړی د هغې په باره کې زمونږه دا ویډیو ده. خو ملګرو که چېرې تاسو تر اوسه پورې زمونږه د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، دې سره خواته د غنټۍ دا نشان هم ووهئ، دې سره به هر روانه ویډیو تاسو ته ټول مخکې ملاویږي. نو ګرانو قدرمنو دوستانو، دا هغه ښځې وي چې کومې ښځې چې دی نو د واده نه مخکې خپل ځان په چې دی نو یو بلې زنانه سره مږي رامږي یا په ګوتو باندې خپل شهوت چې دی نو سړوي. دا یو ډیر بد عمل دی، د ډیر سخت ګناه دی او داسې قسمه ښځې هم وي په بهر ملکونو کې چې هغې یوه ښځه بلې ښځې سره واده هم وکړي او په دغه طریقه باندې خپل ځان انزال ته رسوي. د دې نقصان دا وي چې کله بیا دا ښځې ودونه وکړي نو د دوی د بچي نه کېدو ډیر زیات امکانات وي او بیا د دوی بچي نه کېږي. نو اکثره ښځې بیا په دې وجه باندې هغې طلاقونه مخې ته راځي او زمونږ په معاشره کې ډیر غټ بګاړ جوړیږي. موږ له پکار دی چې د داسې عملونو نه چې د نو توبه وکړو او داسې عملونه نه کوو چې په هغې سره زمونږ معاشره برباده شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښ وي. که چېرې خوښ شوي په یوټیوب کې د لایک بټن نه کول مه هېروئ. بیا به ما زرېږم تر هغه ګړی پورې د الله په امان.